حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې زه تجارتي قافله کې یو علاقې ته تللی وم. دا لا رستنۍ خبره ده، دا د پیدایښت نه وروستو خبره ده. پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام مبارک اوصاف پراته دي، صفتونه پراته دي. په خپله بخاري حدیث دی چې زما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټی یهودیان یادوي. علماء هغې نه هم هغه خبرې مرادې دي چې کمې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي. یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې، نو ما نه قافله ګډه وډه شوه. نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده؟ نو چا وې په دې لار نور پسې تلم لار مې غلطه کړه. ژړ مازدیګرې دی او زم خدای پاکه دا شو دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره. یو ځنګل باندې ورلم، چې په ځنګل ورلم یو رڼا مې ولیده. مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګې دی د ځان رسو. پخوا به ورته منار وي، موږ د مناره وایو. زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کم مناره ورته موږ وایو، دا به پخوا په جومات نه وه. دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل. نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و، هغې کې به اور بلاو. منار د اور د بلېدو ځای ته وایي، د رڼا ځای، د اور د بلېدو ځای. نو دا به اور سره پاره بلو، د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي. نو قافلې والا به راشي، قافلې به داسې پیاده ګرځېدې، نو څه به ترې والو څو پرې خرڅ کړو. نو اوس لوړ ځای ته مناره خلک وي. دا منار مې ولید. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي، ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه، ځکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي. وی چې ورغلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې، او دې کې باران شروع شو، سیلۍ شوه او شپه را تیاره ده. وی زه ورغلم هغه آبادۍ هغې کې دروازه وه. ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې، او چې دننه کم بواب دی دربانچي د هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکوو، دا خو نور پرېواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاوېږي. ما وی زه مسافر یم او ګرمي مې یخني مې شوې ده او باران دی او سیلۍ ده او قافله رانه ګډوډه شوې ده. مهرباني وکړئ خدای خاطر وکړه ما ته ورکړل وکړه چې لږه شپه وکړم سهار به ځم. وایي چې نه، قانون زمونږ دا دی چې مونږ چاته ورنه کولاوو. ما وی ګوره زه د مکې یم، قریشي یم، د بیت الله ګاونډي یم. اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي. وی یو سړی راغی چې زما دا خبره اورېده، نو دا هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه هغې نه داسې ما ته ښکته وکته. وی ما ته وی چې دا کوم ځای؟ میلمه؟ مې د مکې. څه دې نوم دی؟ مې د ما پلانکې. د کوم قوم یې؟ پلانکې. وی دروانچې ته وایي چې ور ورته پله وکړه، دا خو د مکې ګاونډي دی، دې خلکو احترام پکار. وی زه یې دننه کړم. وی چې دننه یې کړم سړی ما ته ګوري را تر غاړه وه او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژني. زه خو یې نه پېژنم، لکه چې ما پېژني پېژنګلو غوندې. او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراک یې وکړ او بستره یې راته برابر کړه، اور مور یې راته بل کړه، ګرم شوم. کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي میلمه. هلکې سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي، زه یې نه پېژنم، په ما د بل ګمان جوړ کړی دی. وایي چې سهار وختي پاڅېدمه، وایي ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت مې کوي. د فکر بیت الله د مخه به قدر کوي. وایي ما ته وی راځه را پاڅېدم، وایي په هغه ځای کې چکر راکړه. دا د عیسایانو عبادت خانه وه، چرچ، ګرجا، او دی مشر پادري و. وی ما ته وی راځه، وی بوی تلم، وی یو کوټې ته یې بوتلم، وی کوټې کې دا وګوره، وی چې ما وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي، د کاڼي بوتان. او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی، ما والا شکل دی، او میاس کې چې کوم بوت دی نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، دا د هغه دی. او ګس طرف ته چې کوم بوت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی، هغه د هغه دی. خدای پاکه زموږ دا بوتان وی جوسینګ جوړ کړي دي.
دوی مونږ لیدي یو، مونږ خو بوت خو چې له چا جوړی خو مخامخ به درته ولاړ نو د هغه به جوړی. بوت جوړول اسان کار د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده. که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو، که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو، که رنګ کې لږ تبدیلي راشي شکل بدل شو، که مخ نری غټ شي شکل بدل شو. دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي، دا څه مسله ده؟ خوبې نه م ته ویښه ده. هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی. ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي؟ وی دا دې وپېژندل. ما وی دا ښي طرف ته خو ځم، دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست دی په مکه کې محمد نوم صلی الله. دې وخت کې رسول الله مبارک ته نبوت نه دی میل او دا ګس طرف ته پیژنې او دام زمونږ ګاونډي رو دوست دی عمر نوم دی. ټیک دی دا بوتا دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی. وی راځه وی باید هم کېنولم. مې چې دا تاسو مونږ لیدلی یو؟ نه. دا نور ملګري تا زمونږ لیدلی دي؟ نه. دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼې کې بوتان هغه مونږ لیدلی یو؟ نه. نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي؟ وی د دې دریو کسانو ستا او ستا د دوو ملګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي، نقشې پرتې دي، نقشې په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړي دي. د مونږ نقشې دا میاس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبر او ته ښي طرف ته مونږ ودرولې، ته به یې ړومبې ملګری ړومبې خلیفه به او دا ګس طرف ته به یې دویم خلیفه او دویم ملګری به. یعنې تاسو وروڼو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بوت جوړوي، د چا نقشه جوړوي، لیدلې کتلې نه بلکې د پیدایش نه مخکې وله جوړوي، خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجود وي چې د سوتر او د انچ فرق به هم پکې نه. رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړی. حضرت عیسی علیه السلام زیری ورکوي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. زیری در کوم چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدي. او یوازې دا نه، رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هر پیغمبر نه خدای وعده اخیستې وه که ستا په وخت کې د آخر زمانې پیغمبر راغی ایمان بام پرې راوړې مدد به هم کې. لوی شان والا شخصیت دی صاحب. الله پاک دنیای کفر مسلمان کړه، الله پاک د هغه په لاس ګمراهي ختمه کړه، د کفر او د جهالت تیارې خدای پاک ختمې کړې. هغه خلک چې سرمنې به خوړې، هغه خلک چې مردارې به خوړې، هغه خلک چې د خپلو خویندو سره بیا بدعملۍ کولې، هغه خلک چې سکو میندو خویندو سره نکاحونه تړلي وو، هغه الله پاک مسلمانان کړل او د پیغمبر مبارک د برکت نه ته الله هغه مخلوق جوړ کړل چې تر قیامته پورې مثال به پیدا نشي. صحابه ته خدای جوړ کړل. ډاکې به وې تیرې ډاکې لوڼه به جمدی ښخولې، دا سیم نه وه، لوڼه به یې ټولې جمدی ښخولې او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې. بخاري کې راځي، ابو داود شریف کې راځي، د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې. دې کور کې زناکاره ناسته که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی. داسې جهالت، مردارې به خوړې، غلې به کولې، ډاکې به کولې چې مور سره سړی نکاح کوي، خور سره سړی نکاح کوي، د دې نه غټ جهالت بل نشته دی. لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړې. ګوټ ګوټ ته الله ایمان ورساو، شام ته، یمن ته، کسرا او د هرقل او د روم بادشاهۍ دړې وړې شوې او ختمې شوې. زنانه او ماشومان په نیغه لار شو، ګمراهي ختمه شوه. چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر بل به قیامته پورې راځي نه، نو شان به خدای نه ورکوي. یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي یو سفر کې یو سړي ولیدم، یو پادري راپسې شو، ما ته ودرېږم ناست وم، یاره ویې یو مهرباني وکړه ستا څه نوم دی؟ مې پلان کې. پلار دې څه نوم دی؟ فلان کې. عبدالله مې نوم دی، پلار نوم مې عثمان نوم دی. کم قوم سره تعلق لري؟ بنو تیم. قریشي؟ یاره یو کار وکړه، دا روندې راته لږ وښایه.
یو ځای کې خېټه راځي بل ځای کې روڼ راځي، دوه روایت دي. مې ته زما په روڼ څه کوې، زما پکې غرض دی، مې نه چاته روڼ نه ښیم. هغه وایي چې نه ما ته به خامخا خلکو یاره سپین ږیري بوډا دی روڼ درته غواړي، هغو ښایه څه کړی دی، ما چې روڼ وښوده ما په روڼ یو داغ و. وایي ما ته وایي ښه یوه خبره واوره، ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری وې. ما چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې. زمونږ کتابونو کې ګوره د پیر رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي. حضور پاک خو پرېږده، وایي خبره زمانه م یېره شوه او مې دا څه وایي او زمانه ډېره زیاته تېره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړه، نبوت او پیغمبري، نو زما دوستو ابوبکر ما له خو خدای پیغمبري راکړه، مې زما در باندې ایمان منم. پته وه دې خلکو ته نښې خلکو لیدلې وې، د راهبانو، د پادریانو، د نجومیانو، کاهنانو پیشنګویه لیدلې وې، حالات یې لیدلي وو. او بیا ابوبکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما سره ملګری دی، د ژوند دوست مې دی، د خلپوسو نه راسره یو ځای لوی شو، ژوند کې چې ته دروغ ده نه دي ویلي، زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی، بلکل منم، نبوت مې دی ومنه، بې دلیله مې ومنه. هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره؟ دلیل د وجه ایمان نه، ایمان خو مې در باندې راوړه، دلیل شته در سره؟ یو شته. څه دلیل دی؟ وایي پلانکې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی و، دغه مې دلیل دی. دا معجزه ده اوس. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو په یو غټ شان یې رالیږلی دی، لوی شان سره. خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو. او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی، مختون. او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم وله کټ کړي، رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی، نوم وله چا کټ کړی نه دی، په خپله کټ. او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی. دا ناشنا روایت. بهر کیف ونوځې پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه، نوم یې وله کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. مور یې وی احمد بخي، ټیک شو دواړه به یو ځای کو، محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم. ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار نوم، او د ده نوم یې څنګه خلکو ویل ناشنا نوم دی ورته کېښوده. دا دین وسیله مې داسې نوم کېښود، محمد څه معنا؟ د صفت لایق ستایلی شوی چې خلک به صفتونه کوي، خلک به تعریفات کوي، خلک به ښکلا ذکر کوي، خلک به علم ذکر کوي، خلک به اخلاق ذکر کوي، خو چې څومره ښکلې صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دی. او احمد څه معنا؟ دی به هم د خدای حمد وایي، د ده به هم صفت کېږي، دی به هم صفتونه کوي، دی به د الله صفتونه کوي. او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړل. لومبی پی ورله مور ورکړی دي. او بیا د ابولهب یو وینځه وه صویبه، هغې وله پی ورکړل او دغې صویبې ابولهب له زیرې ورکړه. وی مبارک دی شه ستا د مړ ورور عبدالله بچی پیدا شو. نو ابولهب په خوشحالۍ کې صویبه ازاده کړه، وی زه ته مې ازاده کړه. بخاري شریف کې راځي، امام بخاري ترجمة الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده. وی حضرت عباس وی ما ډېره موده پس دا خپل لور ابولهب په خوب کې ولید. مې چې ابولهبه څنګه یې؟ وی چې ستاسو نه جدا شویم ډېر په بد حال یم، ډېر په بد حال یم. خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لږوندې څو پی دی څو بیا دی، اصل کې سوقیتو لفظ دی، نو اوبه هم راځي او پی ټول ورته کې ویلی شي. د ګل په ورځ مې د دواړو ګوتو د منځ کې لږ د څکلو شی پیدا کېږي او هغه لږوندې روم. بعتاقتې صویبه، ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحالۍ کې ما صویبه ازاده کړی. دا صویبه چې وه
بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه. او بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغې مکه فتح شوه، نو د صهیبې تپوس یې وکړ، ویې صهیبه وګورئ. نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده، یو یې دوی یو هغه دواړه مړه دي. وی د قوم یې څوک وګورئ که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم، خو د قوم یې څوک پیدا نه شو. خو رسول الله مبارک به ډېر قدر کوه. بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیه السلام د حضرت حلیمې په قسمت باندې ورولیکه. حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري. د تلې مغزیت بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومیټر لرې یو علاقه راځي بنو سعد ورته وایي. بیا بنو سعد کې لار تلې ده، داسې غرونو کې یو لار تلې ده، نو چې کوم ځای کې د نبي علیه السلام مبارک ته د رضاعي مور ده بیبي حلیمې کور، اوس خو کور نشته دی، د کوټو نښې شته، کوټې دي، چتونه پرې نشته دی، داسې 2-3 ګزه د دې د ګټو او د کاڼو دیوالونه دي، او داسې مخامخ یو ځای دی. وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي، اپریشن د سینې شوی. نو بیبي حلیمه وایي چې موږ د طایف ښځې لاړو مکې ته، دا به بانډو دا ښځې به دی رواج به ده چې په شهري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه، نو هغه به دغه ته لیږله، بانډو ته به لیږله، رواج و بس. دې دپاره به یې لیږلی چې د بانډو آب و هوا ښه دی به ښکلې لوی شي، د بانډو عربي ښه دی، ژبه صفی ژبه به زده کي. بل بانډو کې چې دي نو منډې ترلې وایي ماشومان، نو فضا، آب و هوا، خوراک، ساگ سبزیانې د ده نشونما به ښه شي، به دا قانون. نو حضرت حلیمه وایي وی زه او زما خاوند رالو مکې مکرمې ته، یو را سره خر و یو را سره اوښه وه. نو وی موږ ډېر زیات غریبانان، وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل، خوب به وله نه ورته، او زما اوښه کې پی به نو، زما سینه کې به هم پی نو، ډېر غربت و. نو موږ رالو چې دکه چېرته یو ماشوم میلو شي نو تنخوا به راته میلو شي، د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو، پیسې به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکوی. وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو، وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو، ما ته میلو نه شو. وی د نبي علیه السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پرې راغلې، خو چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته، نو چا نه قبلو، چې دی به مونږ له څه راکړي چې پلار یې نشته. وی ما ته چونکې بل ماشوم میلو نه شو، نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه، ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی، دا یو ملغلره یتیم دی. چې دا ماشوم ما نبی علیه السلام اوچت که او دې مې واغېسته. وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې. وی زما اوښه کې فوراً پی پیدا شو او غولاندې د پیو ډکه شوه، او چې دی ما خپلې سینې ته واچو، وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل چې د دم پې کار وشي، او زما چې خپل کم بچی و د هغه هم کار برابر شو. او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شلل او قدم به یې ناغېسته، هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده. وی ما ته خاوند وی چې حلیمې یا حلیمه والله لقد اخذت نسمة مبارکه، یو مبارک شخصیت ترې راغشتی دی. ما ورته چې نعم والله، قسم په خدای چې خبره دې همدغسې ده. دا وی ما ته ملګرو وی چې حلیمې او ما هغه زړه وخرېده که بله دې راغېستې مې همغه ده. وی چې دا خو د تلو نه و هغې طرف نه، دې طرف نه خو مونږ نه مخکې روانه. دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم. وی زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی. ما ځان سره بوته مکې بنو سعد ته، ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره او دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی و نو تر اخره پورې همغه طرف به خوړه، که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښکه. ماشوموالي نه وی زما بچي کې انصاف ووی. او خلک حیرانو
زما څاروي څاربه شو، ما له خدای رزق راکړ، زه مالداره شم، ډوډۍ پیدا شوه، سینه کې پی پیدا شو، اوښه کې پی پیدا شو. او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې، نو زما څاروي چې به ماښام راغلل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشې به یې پړسېدلي وو. نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته چې ورشئ د حلیمې څاروي وګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي ستاسې سره. تاسو کوم دی څاروي سره وی نارې بوځئ او نارې راولئ. نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول، بیا به هم د خلکو نار راتل، زما به ماړه راتلل. ما وی دا د څارو کار نه دی، دا د ځای کار نه دی، دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی، دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم. بنو سعد کې میله به لګېده، نو زه یو ځل لاړم میلې له، وی رسول الله مبارک دغې وخت قدم اغشتی دی، نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له، یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي، وی دا نبي علیه السلام ته یې وکتل او وی رامنډه یې کړی او وی پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیو، وی خلکه دا ماشوم مړ کړئ. ګورې دا به ستاسو د تبع ذریعه ګرځي، ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي، دا ماشوم مړ کړئ. وی ما زر نبي علیه السلام راوچت کړ سیرین ته مې تا دې خدای مړ کړي، زما بچي ته خو څوک رانږدې شي، زما بچي ته خو څوک رانږدې شي. وی یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی، ما یو پادري راغی، نو ما ته وی چې د ده څه نوم دی؟ نجومي و که پادري و؟ ما وی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. دا ستا څه دی؟ مې زما بچی دی. ستا څه نوم دی؟ ما وی حلیمه. د پلار یې څه نوم دی؟ نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغېست. وی ما ته وی که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې آمنه وي، اوس مې وجه ورته وی چې ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دی راته بدل واغېسته، نو شک کې دی واچولم. ما ولې دی وجه؟ وی دا که لوی شو که نه چې دا کوم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کومې نښې وینم، دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه به ګرځي. ما یې قمه کړله بېوقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي هته نشي بندولی. 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمې کره تېر کړ. 2 کاله پسې راوست مور چې مور له یې راوسته. حلیمې مې په لاره مې سوال کو چې مور ته سوال کوم زما خو دې نه کېږي، ځان سره یې واپس بوځم. او قانون به دا و چې 2 کاله به یې پی ورکول، زیات پی نه ورکول. وی چې را مې وسو اتفاق دا و چې په مکه کې وبا وه، ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به. نو ما د رسول الله مبارک مور ته وویل چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې د نه غواړم 1 کال 2 نور هم را وبا د ماشوم نقصاني نه شي او واپس یې بوځه. نو یې واپس مې بوت. نو د حضرت حلیمې سره تقریبا 4 کاله تېر کړی. زه چې طایف ته لاړم بنو سعد ته، یو د روژې میاشت شوه او سخته ګرمي وه، داسې نور شغلې والې. نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې. نو ملګرو ته مې راشه وګورئ، ملګري خو ناست دي، هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې 11 نیمې بجې وې ده. په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي، او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي هم یخ دي، هوا هم یخه ده، د نور د ګرمۍ نه هم ګورې نه یو خبر. ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه. نو یو موقع کې داسې پیښه شوه چې د نبي علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره، ګڼې چیلی سره ول. دې کې د حلیمې بچي وی رامنډه یې کړې حلیمې پسې، اله مورې زمونږ قریشي رول خو چا مړ کړ. بچي ولې؟ وی بس کسان راغلل او وینې او چاړې ورپسې راویستې. اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما منډه کړه چې خدای څه جنجال پېښ شو، چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی، وجود یې سره پیږي. وی زه خو پېښ شوم، وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست. بچې څه چلو شو؟ وی مور وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر، خو دلته ولاړ وم یو 2 کسان راغله. یو کس پکې بل ته وی چې دا هغه کس دی ښه.
دا غوره دی ښه وی بل ورته وایي چې ښه دا غوره انسان راوچت کا وی زه یې راوچت کړمه وی چې راوچت یې کړمه نو چاړې راوویسته وی ما ته وی چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه را لاندې ځای وشله زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وڅښه او د زړه خوا کې یو رکوټې ګوټه شانتې وه هغه یې راوویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به تې وغورځو زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبي علیه السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړي اوبه د زمزم وي دې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نه هم دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وي نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وي چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشن نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وی زما زړه صفا که او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بیبې مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینمه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای که او لاس یې پراخ که نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی ویرېدم وی ډېره ویرېدم چې یاره دا بچي نه به زما الله یو څوک جوړی هسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو کله چې دا به راله نبي علیه السلام به ورته ودرېده صحابه وي ورته وپاڅېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور که او په هغې به یې کېنوله او مورې مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول یو صحابي وایي یو بوډۍ ښځه راله رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاڅېد او صادر یې خور که هغه بوډۍ راونیوه مټ نه او په صادر یې کېنوله وایي ما وایي چې دا لا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاڅېد او دومره لوی عزت یې ونه ورکړه وایي چا نه مې تپوس وکړه نو ما ته بیا خلکو وایي چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی ډېرې ځانګړې مور مدینه شریفه کې دفن هم ده په جنت البقیع مقبره کې اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښه مې دا د حضرت حلیمې قبر دی په مدینه شریفه کې او مبارکه بی خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی دی او د رسول الله مبارک تربیت او د هغه د ماشوموالې خدمت دا الله د حضرت حلیمې سعدیې په قسمت باندې لیکلی ډېر زیات احترام به یې کو رسول الله مبارک په غزوه اوتاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم او په دې علاقه باندې حمله وشوه نو ډېر زیات ویندې غلامان گرفتار شو نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه را اوس هم خلک عمره کوي نو جعرانې ته ځي نو جعرانه کې وله تنبوان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان ویندې په هغې کې دینه کړې نو حضور پاک مبارک ته یو صحابي راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم زما خور څه کم ده ما خور خو نشته زه خو د مور او پلار نه یو پی دی وی نیم خبر خو اوی چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم الوته ووایه وی تاسو یې راولئ نو دی یې راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته وی ستا څه نوم دی وی ته زما خور یې وی یو وی زما کوم ځای خور یې وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم تا مونږ کره 4 کاله نه دي تېر کړي تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې تا زما د مور پی نه دي څکلی او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پاته ده رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی څه نښه ده ټیک شوه دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته دونه ما ته پته ده چې ما هلته پی څکلی دي خو ته شیما یې د دې څه نښه ده
نو هغې ورته خپل مټ ښکاره که وایي ما ته ماشومانو لوبې م کولې نو ما نه لږ زیاتې وشو تا سره مې څه زیاتې وکړه سوک مې درکړه نو تا په ما چک ولګو نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دې اوس هم پروت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی او بالکل دا زما خور ده، زما رضاعي خور ده، زما د رضاعي مور لور ده. داسې به وکړو دا به مزاده کو او د دې قوم چې څومره ښځې دي ماشومان ځوانان واړه به مزاد کړو. خلک وایي شیما ډېره بختوره وه د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک آزاد کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و، الله وله فیصله کړې وه دا نوم یې ورله د مخکې نه منتخب کړی و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد د محمد صلی الله علیه وسلم و انا احمد د احمد مې زه بشیره مې زیری ورکوونکی زه نذیره مې یرونکی مې زه ماحی مې کفر به خدای د ما په برکت ختمه کړي. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا موږ ته دنیا ته لیږلې قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې او ګواهي قرآن وایي د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی. قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی حق به وایو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي الله به ورته وایي تاسو ته لم یأتکم تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی؟ به وایي نه ما جاءنا من نذیر موږ له پیغمبر نه دی راغلی. لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا نه دی راغلی. نو نوح علیه السلام وایي ما دې ته دین رسول دی گواه دې څوک دی؟ محمد و امته صلی الله محمد او امت زما گواه دی. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو به ګویو کوئ چې او الله دې نوح علیه السلام خپل قوم ته دین رسول دی نو قوم به دې دروغجنو ته وګوره دوی کوم ځای چې دې ګوی کوي نو الله به تاسو نه تپوس وکړي چې تاسو ګوی کوئ تاسو نوح علیه السلام زمانه کې وی موږ وایو نه الله موږ په هغه زمانه کې نو خو تا په قرآن کې ویلي دي موږ په هغه وجه ګوی ورکوو. تا قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام قوم ته دین رسول دی او بیا به پیغمبر په خپل قوم ګوی کوي الا هل بلغت ما دین رسول دی. دی په عرفات په میدان کې قرار کړی دی چې او دین دی را رسول دی. مبشران زیر ورکی مسلمان ته د جنت او یری کافر یرون کې دی د جهنم او د عذاب نه چې دا کافر خدای مسلمان